افغانان اړکیږي چې خپل وطن پرېږدي، ولې د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره د مرګ له خطر سره مخ کیږي؟ ولې سلامونه دوستانو، زه یم ثناء الله افغان او تاسو ګورئ ثناء الله افغان چینل. نن په غمجن زړه ستاسو سره یو غمجنه خبره شریکوم. په وروستو خبرونو کې راغلي چې 5 بېګناه افغانان د ایران پر پوله د سختې تندې او ګرمۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. انا لله و انا الیه راجعون. دا یوازې 5 کسان نه وو، بلکې د 5 کورنیو هیلې، ارمانونه او د ژوند تکیه وو. نن به د هغوی میندې د خپلو زامنو په غم جاړي، پلارونه به د خپلو اولادونو په یاد اوښکې تویوي، خویندې او ورونه به یې په درد کې وي او ماشومان به د خپلو پلرونو د راتلو انتظار کوي چې نور به هیڅکله راستانه نشي. موږ ټول باید له ځانه وپوښتو، ولې افغانان اړکیږي چې خپل وطن پرېږدي؟ ولې د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره د مرګ له خطر سره مخ کیږي؟ ولې زموږ ځوانان د پردو هیوادونو په لارو خپل ژوند له لاسه ورکوي؟ حقیقت دا دی چې زموږ په هیواد کې بیکاري، اقتصادي ستونزې او د کار فرصتونو کمښت ډېر خلک دې ته اړکلي چې د ښه ژوند په هیله پردو هیوادونو ته ولاړ شي، خو له بده مرغه ځینې د منزل پر ځای مرګ ته رسېږي. زما له ټولو افغانانو ورونو او خویندو څخه هیله ده چې که د غیر قانوني سفر نیت لرئ، د خطرونو په اړه ښه فکر وکړئ او د انساني قاچاقبرانو په تشو وعدو مه غولېږئ، ځکه دا لارې ډېرې خطرناکې دي او هر کال لسګونه افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په پای کې له مسؤلو ادارو او نړیوالو سازمانونو څخه هم غوښتنه کوم چې د افغان کډوالو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي، تر څو نورې کورنۍ د خپلو عزیزانو په غم کې ونه سوځي. الله پاک دې زموږ پر هیواد، زموږ پر خلکو او په ټولو مسلمانانو خپل خاص رحم وکړي. زه د دې پیښې د ټولو شهیدانو لپاره له الله تعالی څخه د جنت الفردوس دعا کوم. الله دې د هغوی ټول ګناهونه وبخي، قبرونه دې روښانه کړي او کورنیو ته دې ښکلی صبر او اجر ورکړي.